د یوه باچا وزیر ډیر دیندار او هوښیار هم و. یوه ورځ وزیر ناڅاپه خپل دنیاوي کارونه پرېښودل او د تل لپاره د الله تعالی په عبادت مشغول شو. بله ورځ باچا هغه ته ورغی او پوښتنه یې ترې وکړه ولې دې زما کار پرېښود؟ وزیر په جواب کې ورته وویل چې د 5 خبرو له وجې مې ستا کار پرېښود. اول، کله چې به ستا په مزدوري کې وم ته به ناست وې، زه به درته ولاړ وم، خو اوس د داسې باچا بندګي کوم چې په عبادت کې راته د ناستې حکم شته. دوهم، کله چې ستا په مزدوري کې وم تا به رزق خوړو، زه به درته ولاړ وم، ما به درته کتل، تا به خوړل، خو اوس د داسې باچا بندګي کوم چې هغه ما ته رزق راکوي او خپل د رزق خوړلو ته هیڅ اړتیا نه لري. دریم، کله چې ستا په مزدوري کې وم ته به ویده شوې، ما به ټوله شپه پر تا باندې پهره کوله، خو اوس د داسې چا بندګي کوم چې زه ویده شم هغه مې نګهبان وي. څلورم، کله چې ستا په مزدوري کې وم زه ویرېدم که ته مړ شې، ستا مخالفین به ما په تکلیف کړي، خو اوس د داسې باچا بندګي کوم چې هغه له مرګ څخه پاک دی او پر هر چا مسلط دی، نو ځکه اوس له هیچا څخه نه ویرېږم. پنځم، کله چې ستا په مزدورۍ کې وم زه ویرېدم چې که یو غلطي وکړم نو ته به راته بښنه ونه کړې، خو اوس د داسې رحم کوونکي باچا بندګي کوم که په ورځ کې 100 ځله غلطۍ راڅخه وشي او بیا بخښه ترې وغواړم نو ټولې غلطۍ مې رابخښي. ګرانو خویندو او ورونو، هر مسلمان ته پکار ده چې د هغې ابدي دنیا لپاره مزدوري وکړي. مرګ حتمي راتلونکی دی، د آخرت حساب لپاره چمتووالی ونیسئ. هیله لرم ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د لا نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ.